سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف ہوا. زما عزت مند مشرانو گرانو رونو دوستانو، د جنت بیان من درتوں کو د دوزخ د دین پس د جنت د غټلو لار او د دوزخ نه د بچ کېدو لار دا غي بیان دی. هغه دوه قسم لارې دي. یو د عقیدې سره تعلق لري، دا غي بیان مونږ یو ځل کړو. یو د عبادت سره. عبادت هم دوه قسم دي، یو د خدای حق دی او یو د انسان او د معاشره حق دی. د خدای حقونو کې منځ او دس او زکات او حج او روزه ده. د دې بیانات هم شوي دي او بیا به موږ ان شاء الله نن درته بیان د معاشره کول غواړم. خلق په دې باب کې پروا نه لري. معاشره کې د سړي واسطه د مور پلار سره، د رونو خویندو سره، د ګاوان سره، د هر مسلمان سره دا غي حق ته او دا غي حق په پورا کولو به ته جنت ته ځې او د حق په نه پورا کولو به دوزخ ته ځې. او دا بعض عملونو نتیجې خدای په دنیا کې څرګندوي. معاشره کې سړی جون خطر خدای دنیا کې دې خوشاله لري او آخرت خود ده. او چې څوک معاشره کې د حقونو خیال نه ساتي، مور پلار ته سپک ګوري، رونو خویندو ته، رشتہ دارانو ته، ګاوان ته، هر مشر ته، نو دنیا کې هم سپیري، آخرت کې هم سپیري. نو دا زما بیان د معاشرې سره تعلق لري. او دا ځکه چې زه ډېر اورم موږ له مسلې راځي. د کالج هلکانو کې خم وي بدم وي، د سکول هلکانو کې خم وي بدم وي. ډېر داسې چې مور پلار په خرچونو کې خواریو کې زاریو کې هغه به مور پلار ته سپک ګوري. دا مسلې راځي. زمونږ د 400 یو هلکو کالج کې سبق لو، دا راته معتمدو سړو وی. پلار یې راغلو نو زمونږ علاقې خلک پښتانه ساده جامې اغوستي او دې رزړو کې یو کپړه ده، خړه کپړۍ او مشهوره ده، هغه اغوندي اکثر. نو دا لږ دې خپلو مرګونو ته وایي، هغوی ته تپوس وکړه دا پلار یې چېرته مودسې کوي یا څه بل څه. هغه هلکان ورته وي دا دې څه دی؟ وایي دا زموږ د میخو ګجر دی.
بیا هغه راغلی و کټ کې ناست و. دا هلک د چې مې په فکر کې چېرته اټۍ ته دکان ته ورغی. نو هلکان خو هم ضروري دې سړي نه تپوس کوي وی کاکا دا د څه وی دا مې زوی دی او زوی وی هغې وخندل وی ولې وی دې خو دا زموږ د میخو ګجر دی. نو زړه کې خو ډېر خفه شو. چې راغی هغه هلک ته وی نو دې هلکانو ته وی واقع د زه د دې د میخې ګجر یم د مور میخه ده او زه یې ګجر یم. چې راغی ورته وی زه چېرته ګجر پلار پسې ځه او دې ته راغی. نو خواري زاري ورسره څومره وکړي په ځان خرچونه کم کړي تکلیفونه تیر کړي او مور پلار ته به په دې نظر ګوري. نو د مور پلار او د معاشرې په باره کې ورته بیان کول غواړم. یقینا نیکان هم پکې وي چې چا دین سره مناسبت پیدا شي یا تبلیغ کې وګرځي یا دین یا خاندانی شرافت یې پکې که دا پکې نه نو خالص بزوګان دي. خدای پاک کوئی قرآن شریف کې بدري ځایونو کې د مور پلار حق بیان دی. زمون په معاشره کې وګوره خلک پیر ته ډېر اوچت ګوري د استاد دم د مور پلار دم او لیډر ته. حال دا چې د قرآن شریف او زمون د اسلامي تعلیماتو دا فیصله ده چې د خدای او د رسول نه پس حق د مور پلار دی. د مور پلان نه پس حق د استاد دی چې تا ته عقیده ښیي عمل ښیي عبادت ښیي. د هغې نه پس د هر بزرگ حق دی چې تا ته ذکر وښیي وظیفه وښیي او د هر مشر حق دی. خو مور پلار د هر چا نه مخکې دي او خلک مور پلار د هر چا نه سپک ورته ښکاري د استاد نه د پیر نه. تاسو وینئ که نه دا جاهلان یو لسمه کوي. شکر دے پختانوں کے خو کم دے خو پنجابیان یاد ہے پیخور کے انکیان جاہلان یو لسم شریف کو یو لسم شیر دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا غد پارس دیگون پخو لکه دا غد پنم وینو بے خو شرک تے گوئے ذکر عبادات کے مالی وی کے بدنی وی صرف دخدے پنمی او که ثواب ورته بخې نو ثواب رسی بېشکه وی د خدای په نامه ثواب خدای فلان کې بزرگ ته ورسه. خو سوال دا دی چې شیخ عبدالقادر جیلانی یادې د خپل شیخان ولې نه یادې د مور پلار تا باندې خو د مور پلار حق د هغه نه په زرچند نه زیات دی. شیخ عبدالقادر ستا څه دی پلار دی دی مور دی ده خو یو ښکلی نیک سړی تیر شوی دی هغه به ډېر اعمال کړي خدای به ورسره ډېر احسان کوي. د مور پلار غم وکړه نو د ده د عقیدې دی په شرکي عقیده کې مبتلا چې هغه یاد کې منو دکان کې به مې مال زیات شي او چې هغه یاد کې منو زوی به مې وشي او چې هغه یاد کې منو نوکري به راته میلاو شي. مور پلار زما سو پلار مې د پیشتخر زمیدار لور به په اوږو او گیا به د پټي نه روړو پټانګي والو به خرڅاو نو هغه به مال سره کی یا به نسوارا چو دا غلطه عقیده ده. الکه کته د خدای رضا حاصلول غواړي نو د مور پلار درجه د شیخ عبدالقادر نه په زرچند اوچته ده ستا دپاره او ضرورت هم دی د مور پلار دی. د دې خدا سے مثال دی لکه یو نیک سړی په باغ کې ناست دی او چاپیره ته ایئر کنډیشنې لګېدلې او یخ شربتونه ورته پراته او بل طرف ته د پلار د میرمزو په میاره کې په سور تړک کې ولاړ دی
او چغې وای یا بچي یو ګیلاس اوبه راوړه یا یو ګیلاس شربت راوړه. ته ډک منګي د شربت او ډک ترماس د شربت په سر کې نه زه غفلان کی بزرگ لوړم چې په باغ کې ناست نو دا کمقل دی که نه ټیک تا غلوی بزرگ د ستا د پلان نه درجه لویه لري خو هغه عملونه کړي دي قربانۍ کړي دي او باغ کې ناست دی خدای ورسره ډېر احسان کړی دی د دې خپل پلار غم وکړه نو موړ سړي له شربت وړی او غوږي ته چې چغې وایي هغه نه یاده نو دی په شرکی عقیده کې مبتلا ای زما پلار خو نسوار بکو او زمیدار سره هغه مال سره کی راشه شیخ عبدالقادر یاد کړ د دې وزیرستان یو سړی پیر بابا لته دا شکر دی چې تبلیغ والا رااله هغه شکر وباسه او مدارس ډیر شو د مدارس او تبلیغ د مخ کې جهالت زیاتو پیر پرستی و دا کلی د مانکی شریف دی دا کلی د ډنډی کوتل شریف دی دا کلی د سوات شریف دی په پیرانو تقسیمو دا تپوس پنو چې د قرآن او د سنت د تعلیم مطابق چون تیرې او کسنګ تیرې نو لار د وزیرستان سړو پیر بابا ته پیر بابا زوی راکی پیر بابا زوی راکی پیر بابا زوی راکی یو سړی ورته وروره د واده د سمره موده شو نو دی وی که ما واده کړی وي زمته لراته دا د جاهلانو واقع پرون مې یو ځای ته تلم نو دغه شان مې ولیدل یو پیرو تعویذګر دیني نه ویلې سبق یې نه ویلې خدا زړی پودړې خزي دیله د ډاکټران دا پیران پیسې ورکي نو د سړي شهرتو کې پما دومره پما حضور شو پما دومره شو ناغي په رحمت شي ټول دروغي څوک نجومیانه څوک د شناسه ور پام کوي نمبر نجومی لزه نمبر د شناس لزه او کا خدام په ولر نه زمون پیغمبر وای د دین نخلاص شوی دا دین نخلاص شوی چې کوم دین په پیغمبر خدای نازل کړی دی ځکه د غیب علم خدای سره دی دنه می تعویذ راوکړه د کمیسنه می دا وکړه الکه درو جنو ظالمانو ځان خپل روزي برابر کې کمه پورې بدل ټاګه ټوره کار کړ نو د مور پلار حق د هر پیر نه زیات دی او هغه دروغه ورپسې جوړ کړی سړی چې دا خو سوال د خدای نه درجه اوچته کی د پیغمبر نه درجه اوچته کی یو لوی کتاب د پیر جاهل شیخ عبدالقادر پاک کې لیکي وی پیغام یو بوډه ولا رااله چې زما زوی خو وفات شوی او زما دغه یو زوی دا رااله جام دی هغه ورته اول نصیحت کړي چې خور مرګ حق دی زما دا یقین ټول دروغ دی او دین دروغ دا ورته وي زستنګ سامور دی مال بزوی جام دی کې کني زه خمرم یو زوی مې نو دی اسرائیل علیہ السلام ته دا روح راوړه هغه وینا وی دا ورته راوړه کني فزور د عالم ناغه ته منډه کړې نو دم ورپسې منډه کړې ناغه ته پاوا کې شنو دې ورپسې پاوا کې نو هغه ټوکره د ارواح شاته راړولې ولکه مچی مار چې دا کبان نسی او شاته ټوکره را ټوکړي هغه ټول ټوکره ته واغشت څلور اتیا ارواح مو کې دا دروغ جمع وې راوړې مریدانو ته چې واله هغه ملائکه لاله خدای ته جاړي چې خدای استا یو بندو شیخ عبدالقادر نومو ما نه خوار څه واغشت وی دا شکر وباسه چې دلته نه راختلې کني هر څه به وړي وی پاغه زما زور نه رسی دا ظالمان مردار دا تعویذګری دروغجن پیر پرستا
په دنیا کې د شیعو نه زیات دروغجن قوم نشته. او بیم دا بدعتیان شیعاګانو په حضرت علی پسې هغه دروغ جوړ کړی دی او په حسنین مبارکینو پسې زموږ سرداران دي. د پیغمبر نه لوی کړی دی براق ته ختنو هغه نشو خطې نو دی ورغه یوګې ورکړه الکه د شپږمې صدې مولا په حدیث او فقه کې ماهر نه دی صوفي دی بزرگ پیرو خسړ دا دی دا میاګان را مردار خواره دا چې قبرونو ته ناست او دا موریدان دا غي شهرت کوي. مزار شریف علي صاحب دی چې چا په جنډه باندې سترګې ولګي کړوندي روغيږي نو ما یو سړی ته وډون ته ما ته روغ شوی نه ته روغ بچو اما چې سړی سترګې لګي په جنډه روغي کړوندي دا د فرض الګا علي صاحب په کابل په دوربین کې بنو لیدل دلته علي صاحب څه کوي نو د کابلیانو جاهلانو او د پیرانو او ټانګو مل ډرایورانو او ټولواله د غي په کاروبار جوړي دلته د بالایسار سره خبر د خوځ بلوي اعلان هغه حکومت لرکو ډېرې خوښ هغه ډوکی یو د چاته یو ځای ته به اوسې بل نو په جی ټي روډ باندې 50 لکه باندې ځمکه غشته دی او خر او په 50 لکه ګمبد جوړی کړیو لیدلې په هلکه ظالمان قبر په ګمبد څه کوي د دې په دې یو مدرسه جوړه کړي دارالعلوم جوړ کړي چې د بچو د عقیدو د عملونو د اخلاقو د تربیت ځای دا خو د خو ځاړه جوړاوه خو دغه مردار میاګان مردار خواره دا ورته ناستې چې مونږ ته خلک جیب کې پیسې راکوي هلکه بې دنیا کې هوښیار ډېر دي که خامخا دا چې جمهوریت غواړي دویم کېدی زناورو دنیا کې خو بېوقوفه ډېر دي نو چې په اکثریت فیصلې په حکومت به د بېوقوفه او د خروج دنیا کې مچان زیات دي که د شاتو مچې دنیا کې کاڼي زیات دي که سره او سپین زیات دي همیشه قیمتي شي لګي او بې قیمته ډېرې نو چې فیصلې په سرونی لکه علامه اقبال وایي ابا د خرو حکومت د زناورو نه دا ورته وایي موږ دین غواړو دا د لیډرانو کاروبار بندي منډې بندي خاندانی په خپل خاندان کې پکې جمهوریت دي او دا به غواړي دا ټول درګوجن پلارینی خزبی خزینی زوی به چې زوی نه انګور به الکه دا جمهوریت نو دا شان د اخرت دومره پیسې لګوي په قبر ګمبتونه په جوړاوي یو دارالعلوم جوړ کړي د بچو د تربیت نو دې پورې وایم چې خلق پیران د مور پلان نه زیات غني مور پلان تاسو ګوري پیر سي ویلې پیر سي ستاده پاره پیر مور پلان خدای پاک وی قرآن شریف کې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بلا سما پاره خدای وای خدای پاک فیصله کړی دا چې عبادت به صرف زما کوي کمالی وی که جانی وی چاته په عبادت نږدې کېدل دا شرک ته بغیر د خدای نه د چا په نوم چرګ لانو د چا مخې ته ګډ او چیرلې لانو دا په ذبح نږدې کېدل ځان غواړي او دا شرک ته که یو بادشاہ را رواني او تا ورته په سړک چیرلی حلال کړ دا مردار دی او اسی چې علی هدیه کې غوښه یوسي چیرلی یوسي خدا ذبح چې دا یو عبادت دی دا بغیر د خدای د نوم نه په بل شانه کې ډېر موږ له مسلې راځي ښځه واده شه دویمه توره چرګې د ډولۍ د لاندې حلاله کړه هغه مرداره ده توره چرګه څه شي نو خدای وای خدای فیصله کړی ده چې عبادت په صرف زما کوي او مور پلار سره به احسان کوي او بالوالدین احسانا مور پلار ځان پسې یاد کړی دي خدای احسان لفظ ویل د احسان ورکه ام په جون کې ام پستا مرګ نه خدای د جون او د مرګ کې نه دی جون کې دا چې پیسې راوړه خدمت یې کوه مالی جانی چې څه باندې هغه خوشاله هغه بکه
خدای وای اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، کستا په موجودګۍ کې دواړه بوډاګان شي یا یو شي، نو ګوره فلا تقل لهما اف، اف قدرونه ورته. د بوډا سړي به دماغ کمزوري نه بخپکی، نو دا نه ګوره اف هو دا دې سوکړه بابا ته نه پېږ. اوس مشرانو ته دلته مال منزل راځي او مولا شید چې نن ویانه وی دزر دوره را باندې راغله، زامن مې راتوي بچی دا پکې بابا دا پکې راځي نو اړو سي ګړه. خلق د بچو د ډوډۍ فکر کوي، د غي د اخلاق فکر نه کوي. دا پیدا کېدو نه مخکې ولا سټلی ضرب کوي. زناور دی خود غدي شي خو چې پیسې ډېر وګټي، الکه ابستا سړی ته وکي. زمون چا سړي شوګر ملک یو افسر نو زوی د عیسایانو پبلک سکول کې داخل کړ. نو بل چا ما ته قصه کوله، ما ورته د عیسایانو په سکول کې داخل کړ ته حاجی مو وی زما زوی د عیسائی شخو چې انګریزي زده کی. ما ته چوي ما دا خو خراب شو، ځکه په کفر رضا کېدل او خوشاله کېدل یا زناورو هغه خلک چې د انګریزي ټکی سکه چې د اردو ټکی نه ورزي او خدای ستاسو نه روزي زیاته ورکړي. د انګریزي والا نوکران خو په نوکرای پسې ګرځي. دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه اغي سره انګریزي شپاړسم پاس نو کرانی او د ختم نو ورځي خدای والا رزق زیات ورکړي. رزق خو په نه په سکول دی نه په کالج دی او نه په قابلیت په عقل. که په عقل وي د دې غریبانو د دې سارو خو باندې رزق نو پښتانه وی کارو خيار دینو خوراکي مردار او کټي قمخل دینو خوراکي پیدي. ادا پښتانه وی روزي پتن پمنډا ده کې پټاندا وینا پټاندا ده، یعنی فیصله برکېږي. غریبانان خلک د سخت ولا نور دي خدای روزي د امن ورکړي او ډیر قابلیت چې پریشان وي. نو د بچو دا فکر کول چې ډوډۍ ډیر وخوري خیر دې کار څنګه ناول په پتا لرګي کیږي. د مور پلار به عزت شو نه دین ورته وخایا سړیتوب ورته وخایا د مور پلار قدر د استادانو د دین د جوانو. نو اول به دې ته دعا کوي چې ولک ته دې مونږ نه خوودلې جماعت ته ورته نه خوودلې اپ خپل مونږ نه کې نو مور پلار بس په دعا کیات. نو خدای وای ګوره او بل والدین احسانا، مور پلار سره به احسان کې په جون بم کې او پس د مرګ نه پس صدقه ور پسې کاوه چې ډوډۍ خوري وي خدای د دې ستا په نوم او ثواب مور پلار ته ورسي. نو خدای وای ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، کستا په موجودګۍ کې دواړه بوډاګان شو یا یو پکې بوډا شو. نو ګوره چې اوف قدرونه وي کدا اوف نه لاندې کلمو یې هغه هم خدای یاد کړو. دا باندې چې پلار سره وکړه نه باغ ته په تیزه جواب ورکړي، نه به ورته بوټ ګوره، نه به ورته غوسه کې، نه به ته مخکې روانه، نه به ته ډوډۍ مخکې شروع کې. ولا تنهرهما ګروي نه راټي وقل لهما قولا کریما. امور پلار ته بخواګه وینا د عزت وینا کې بابا جی داسې ده کې خبره ده تو کې استاد رانه مخالفین انکار مکوا
خو په طریقه عذر ورته پیش کړه ټیک دا غم انسان دی. وقل رب واغفر لهما جناح الذل من الرحمه. دا د قران شریف تعلیم دی ګورې ښا، دا د بل چا وینا نه ده. واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، مور پلار ته د عاجزۍ وزر ښکته کړه. په تکبر او قسم دی که دا دې وکړه تا نه به بدل په دنیا کې اخیستل کېږي. او دا راټول اوف کې وي دام راځي که پلار بوډۍ ناجوړه دی کله او دسماتې متیازې تیزي نو ګورې سپک ورته ونه ګورې دا حالت خو په تام تېر شوی دی. ته دقه شان وې د مور په غېږه کې به دې متیازې کولې، هغې چېرته ته راټلې ډوډۍ به یې خوړه او چای به یې څښله او تا به ورته اودسماتې کړو په هغه کې، نو هغه ته راټلې نه. نو ته ځان ته خپلو بچو ته وګوره، نو دا ځان ته یاد کړه چې زما باندې دا حالت تېر شوی دی او ما سره مور پلار څه کړي دي، نو زه مور پلار سره ولې وکړم. نو خدای وایي واغفر لهما جناح الذل من الرحمه، د عاجزۍ او د مهربانۍ وزرې به د مور پلار مخکې ږدي. وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، او دا به دعا کوي چې خدای په دې مور پلار مې رحم وکړي زه څنګه ماشوم لوی کړم. د هیچا دعا په سړي فرض نه ده او د مور پلار فرض ده، ځکه خو د خدای حکم دی. خدای وایي سورة لقمان کې دا خو 15 پاره کې دا 20 پاره کې ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وحمله وفصاله في شهرين. خدای وایي ما انسان ته وصیت کړی د مور پلار په حق کې چې ته به ورسره احسان کې ښه سلوک به کې. دې مور حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. دې مور ته په تکلیف په خېټه کې ګرځولې او په تکلیف پیدا شوه او په تکلیفونه یې لوی کړی، تکلیفونه یې پتا تیر کړی. دوه نیم کاله دا سخت خدمت دا دې مور ستا کړی. نو انشکر لی ولوالدیک، زمام شکریا ادا کوه خدای وایي او د مور پلارم شکر ادا کوه. وإن جاهداك على ألا تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. که مور پلار درته د کفر حق خبره وکړي نو دی به منه، د ګناه درته ووایي لکه واده کې ډمې راوله یا جواری لاړ شه یا د قتل دی غوا درته ووایي نو دا خبره یې به نه منې، په خوږه به تې ځان خلاصې. خو راټې به نه، ته که کافري هم به ورسره ښه سلوک یې. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. که د شرک حکم درته وکړي چې لاړ شه پیر بابا نه سوال وکړه، د قبر نه سوال وکړه، نو دا به نه کوې، خو ژوند به ورسره په ښه طریقه تېروي. کافر مور پلار دی. د حضور زمانہ کې دا خینه د اسماء بی بی د ابوبکر صدیق لور مور کافر وا د ابوبکر بی بی وا هغه ایمان نه راوړ نو د پرې خو د طلاق کړه په مکه کې اوسېده. نو یو ورځ مدینه ته رااله دیله سوغاتونه مروړو پنیر یې راوړو نور سیدونه. نو دی زما مور خو مشرکه ده او مور پلار مې طلاق کړې ده په نو خور ته عایشې بیبي ته خبر ورولېږه چې دغه شان د حضور پاک نه تپوس وکړه چې مور مې راغلې ده او سوا څه غواړي خو مشرکه ده زه ورسره احسان وکړم که ونه کړم. وی او احسان ورسره سیلې امه کې که مور د کافره ده ته به ورسره احسان کې. نو دا احسان صورتونه دي.
سپک به ورته نه ګورئ دغه به نه د مور پلار په حق کې ګورئ یارېدل پکار دا زړه به داسې درځي چې خدای داسې کارونه کوم چې مور پلار دې راشي پاسه ورته چې مور پلار دې راشي لاسونه یې ښکل دی چا لاسونه ښکلول نشته د عالم د دین چې په رښتیا عالم او د اسلام د بادشاه چې په رښتیا د اسلام قانون جاری کوي او د مور پلار د دې درونه علاوه دی چا لاس مور پلار چې دی هر څنګه ستا لپاره جنت دی لاسونه یې ښکلاوه تعظیم کې ودرېږه په مهربانۍ ورسره او خانده زموږ ښکلی پیغمبر حدیث شریف دی وی قسم اگر چې دا مور پلار مخکې مرو وی که زما مور جمدی وی او ما ته آواز کړی وی چې یا محمد او ما منځ کولې د ماسخوتن او قرات مې ویلې وی او فاتحه مې ویلې ورکه زه به خپل منځ پرېږدم او مور له ولاړ شم چې مور یې سره نو چې پیغمبر د دې وجه نه مسله دا ده که مور درته آواز وکړي منځ کې نو منځ پرېږده که پلار درته آواز وکړي نو خیر دی ګو مور عاجزه مخلوق دی د هغې ته به څه تکلیف وي او د ځان علاج نشي کولی او پلار خو چونکې نارینه دی د هغه زړه کلکي نو خیر د هغې کې ګوره چې د آواز یې د کوم قسم نه دی او مور خو به بېچونه او بېچورا ور دی عمر صاحب له یو سړی راغی وی صاحب مور مې بوډۍ ده او زه یې په شا ګرځوم چې کله څه کار ما ته وایي په شا چې مې حق پوره که کوین نه مور پلار که کافری چرسی اپیمی پودری تاله به په خدای جنت درکوي ته څه کوې نو د هغه معامله د خدای سره ده ګوره دې بعضې علاقو کې نمونه یې درته نالم هغې مور د خویندو له میراث نه ورکوي لوریانو له میراث نه ورکوي بلوچستان کې لوی لوی غټې غټې ګیرې غټ غټ پټکي او لوریانو خویندو له میراث نه ورکوي هلکه دا ځمکه خو د پلار ده چې څنګه ستا ده نو ستا د خور هم پکې حصه ده او د نیکه دې ده نو چې څنګه ستا د پلار پکې حق و نو ستا د ترور اوس هم مسلې راغلې ماله د راتلو نه مخکې نو دا حقوقو بیان درته په دې کوم چې ګوره معاشره په دې ښه کېږي او دنیا هم پې د امن راځي او آخرت هم پې خشته کېږي نو د مور پلار بیان مې همته شروع کړو خدای پاک وایي قرآن شریف کې وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه ستا رب فیصله کړې ده د ازل نه چې عبادت به صرف زما کوي بندگی به د بل چا نه کوي عبادت به د بل چا نه کوي کمالی عبادتي لکه د چا په نوم ملاله کول او که بدني عبادتي لکه رکوع سجده دا څیزونه کول منښته زکات قرباني او څاروي حلالول د چا په نوم د هغه د نزدېکت دپاره چې هغه ته ځان نږدې کړي او ما ته خیر شر راورسوي د اسبابو نه بالاتر نو دې ته عبادت وایي نو خدای وایي چې خدای فیصله دا کړې ده چې عبادت به صرف د خدای کوي وبالوالدین احسانا مور پلار سره به احسان کوي او د ژوند او د مرګ هم نه دی ویلې په ژوند کې احسان دی د مرګ نه پس احسان دی فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما که ستا په موجودګۍ کې مور پلار دی بوډاګان شي یا یو پکې شي نو فلا تقل لهما اف چې اف قدر ورته ونه چې اف مور دې دادې سوې اف معمولی خبره ده وینه راټې په یو خبره ولا تنهرهما نبه راټې وقل لهما قولا کریما او خوږه خبره وکړي که ټیک ته غلطه انسان دی که مور پلار دی خو انسان دی نو په خوږه طریقه به پوهې او په خوږه به وینا کوي واخفض لهما جناح الذل او ښکته که هغې ته وزرې د عاجزۍ په عاجزۍ ورسره ملاوېږي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا او همیشه دا دعا کوه
چې خدای زما په مور پلار داسې رحم وکړي لکه زه چې څنګه پر کوټوالي لوی کړو. مور پلار د ماشوم د پاره شپې رونی پیسې ولا پیدا کوي تکلیفونه برداشت کوي دا هر څه زما د پاره کړی دی. خدای دا احسان په بدل کې ته په دوی رحم وکړې. د هیچا دعا په سړي فرض نه ده او د مور پلار فرض ده ځکه د خدای حکم دی. د احادیث سره معلومیږي زموږ د پیغمبر چې څنګه په ژوند احسان دی د هغې عزت او تعظیم دی نو د مرګ نه پس هم احسان دی او تعظیم او احترام دی. په ژوند کې مور پلار ته مو چې ناست دی نو مخامخ پې به ورته نه غځه. که سګرټ څکې نو د مور پلار مخکې به نه څکې. که کتلي نو نیغ به ورته نه ګورئ لکه سړی چاته په تیز بوټ تندي باندې ګوري. مور پلار به خندې د ټوکو خبرې وکړه د خوش طبیعتۍ خبرې وکړه چې مور پلار دې وخاندي. زموږ ښکلی پیغمبر دا وایي چې مور پلار ته د شفقت د احترام او د محبت په نظر وګورئ خدای د یو نفلي حج ثواب درکړي. نو یو صحابي به خو مونږ ډېر ګورو وی د خدای فضل کې څه کمی نشته ډېر به درکړي. کله حج او عمره دواړه یادوي نو مور پلار ته به مخامخ نه ګورئ نه به مور پلار راټې نه به ورته خپې اوږدې نه به تې مخکې روانې. یو هلک راغی یو بوډا پلار ورسره وی دا دې څه دی وی دا مې پلار دی وی ښه بچې د ده نه مخکې مه ځه د ده نه مخکې مه کښېنه د ده نه مخکې ډوډۍ مه شروع کوه. که تعالی کې نو چې څو پورې د پلار یا مور شروع نه کړي ته مخکې مه شروع. البته که خدمتي او درته وایي ته مخکې شه لکه د شپې تللې نو د شپې تیاري بوډا سړي ته لار نه ښکاري نو خیر دی بیا ته مخکې ځه. او چې رڼا وي او روز وي او د هغې د ضرورت څه خبره نه نو مخکې به ته نه دی. د حضرت حسین یو زوی دی مشهور علي زین العابدین ډېر وی ولی او آل رسول دی. نو مور سره به د یارې ډوډۍ نه خوړه او د هغه تره حضرت حسن هم به د فاطمة الزهرا سره ډوډۍ نه خوړه. چا ورته وی دا ولې وی هسې نه چې مور مې په ډوډۍ کې په یو شي نظر یې پینګولي او زه هغې ته لاس کم او هغې نه هغه مخکې وخورم نو زه د دې یارې نه ورسره نه خورم. هغې ورته وی نه بچې مور د بچي په پسیز باندې نه خفه کېږي. نو مخکې به داسې شي ته لاس کښېنه هسې نه چې د هغې په نظر کې او ته ترې مخکې نوړی والی غوښه پرته وي مخکې پې قبضه وکړې دا غوښه خو د هغې هم خوښه ده. ګورې د بعضې اعمالو نتیجې په دنیا کې خدای څرګند دی چې دې څنګه د مور پلار عزت او احترام کوي هغه شان به اولاد د احترام او عزت کوي. آخرت لا پاتې دی. نو مور پلار نه به مخکې نه دی مور پلار ته به جواب نه کوي که مشورې هر کار چې کوي نو په مشوره وکړي. که یو خبره یې د هغې غلطي نو په خوږه طریقې پویوه. که ښځې او د مور د جنګ نو مور به خوشحاله ساتي. ښځه ځان نه پوهې که چې ګورې دا مې مور ده او یم تا سره خو ګورې زما د مور عزت او احترام کوه نو د حکمت او د هوښیارتیا نه به کار اخلې. یو سړی دی یو ځل په کشتۍ کې سو دا ماکوچي دا وړوکې کشتي دا خلک چې د سیل لپاره پکې ګرځي نو دیم ناست دی ښځه هم ده زوی هم دی او مور هم ده. کشتۍ وخوځېده ده چپه پیرانه ده ټول به ورپرېوتل دله لمبو ورځي ښځې لی نه ورځي مور لی نه ورځي یا ماشوم لی نه ورځي.
دې زړه کې وي خدای څوک راو باسم دې کې ټول نشم راوخته بس مور یې راوخته خزم لاړه پکې او زویم پکې لاړ بیا ورته چا وی دا څنګه وی ننی لارا لها متیلا د مور بدل می نشته خزه کې مې مړ شي بل خزه به وکم کزوی مې مړ شي بل زوی به خدای راکړي حکم مور کې ملاړه مور خو بل نه پیدا کیږي نا غزوی او خزه مړ شو او دا یو سړی راغی نوجوان د حضور پاک نو عمر سے بھی ډېر ښکلې ځواني ده خو که جهاد کې مشغوله وي جهاد یې پې کونه نو هغه ته وایي ته څه کار کوې وایي صاحب مور او پلار مې بوډاګان دي د هغوی خدمت کوم ډېر خوشحاله شو عمر صاحب او د صحابانو ته وایي دا د مور پلار خدمت هم دا د خدای لار ده خلک جهاد صرف د تورې او د ټوپک ویشتو ته وایي نه د جهاد خو ډېر قسمونه دي تبلیغ په جهاد کې داخل دی د مور پلار خدمت په جهاد کې داخل دی حلال روزي ځان له ګټل چې خدای مې د حرام نه بچ کړي د قرض نه مې بچ کړي د احتیاج نه مې بچ کړي دا ټوله د خدای لار ده کوم عمل چې د شریعت مطابق کې او د هغې آمدن د شریعت مطابق خرج کې دا ټوله د خدای لار ده چې سړی جمعې له راځي که نه په ګرد و غبار کې دا د خدای په لار کې راځي یو صحابي دی بل سړی مخکې ولې و په ګرد مدینه کې خاورې ډېرې کچه ځمکه ده اوس خو ټول سړکونه دي نو خاورې الوزي ګرد و غبار سره ورته وایي وی قسم په خدای ستا دا تک دا د بخاري شریف حدیث دی دا جمعې ته تک دا د خدای په لار کې دی نو د خدای لار صرف ډز ویشتو ته نه وایي لکه بعضې قمقل پیران یا قمقل جاهلان امامان چې جهاد نه کوي او ته دعوت کې هلکه ته جهاد پېژنې جهاد خو یوازې ټوپک استعمال ته نه وایي دا ټولې لارې د جهاد قسمونه دي او چې ثانیت پکې د خدای وي او د شریعت د قانون مطابق کار کې او حلال روزي ګټل دا د خدای په لار کې دی علم لتلل دا د خدای په لار کې دی جمعې له راتلل د خدای په لار کې دی د مور پلار خدمت د خدای په لار کې دی او جهاد چې کافرانو سره جهادي لوی جهاد د خدای لار د خدای خاص شرطونه دي دا څنګه چې موږ د درې کسان جمع کیږو امریکای سره جنگ کوو دا د بیوقوفو کار دی نه د جهاد طریقې اصول دي فقهاو کرامو څنګه لیکلي ځان وجل خو جهاد نه ده چې بس ځان وجلم او قمقلتوب دی نو حضور پاک عمر صاحب ته وایي د دا ژوند دا د خدای په لار کې ځکه دی د مور پلار خدمت کوي نو د ژوند احسان یې دا دی چې احسان به ورسره کې جامې به ورله راوړې پیسې به ورکې خدمت به یې کې یو سړی راغی زموږ ښکلی پیغمبر ته وایي وی قربان اول احسان به چا سره کوم من ابرو چا سره به اول وفا کوم خدمت به کوم به امک مور سره به وی ثم من بیا چا سره وی مور سره بیا وی چا سره وی مور سره وی قربان بیا چا سره وی پلار سره نو زمون پیغمبر ورته مور درې ځله یاد کړو پلار یو ځل راز پکې څه دی او نتیجه په څه بنا ده راز پکې دا چې مور یو درې خدمت کوي د ماشوم چې پلار هغه نه کوي اول دا اته نه میاشتې په خېټه کې ګرځولي پلار خو په حجره کې ناست دی نو دوران د حمل کې دردونه راځي تکلیفونه راځي مشقت برداشت کولی دا صرف مور کوي بیا د اولاد راوړېدو وخت کې د درد ذهن تکلیف د زچګۍ تکلیف دا صرف په مور تېرېږي پلار په حجره کې ناست
ای کې ښځې مریم ډېر څومره واقعات دي. بیا دریم خدمت دا 2.5-3 کالو پورې دا ګران خدمت د ماشوم امتیازې ولا صافول او دسماتې ولا صافول او شپې ورسره نور او چې هغه ویښه وجاړي مور ورسره ویښه وجاړي ګرځئ په کور کې پلار خو پکارېږي ویلر که ماشوم دی او په دې ګنده بستره کې ورسره ملاست و د لنګې ښځې بسترې نه څنګه بوی ځي ګنده دا ورسره نو مور دا 3 خدمته کوي نو ځکه حضور پاک مور 3 ځله یاده او پلار بیا رستو کوي نتیجه پیدا بنا ده چې تا سره 4 روپۍ مور هم درنه غواړي پلار هم درنه غواړي مور له 3 روپۍ ورکوه پلار له 1 ځکه دا غیر حق زیات په خدمت کې په محبت کې حق د مور زیات او په اکرام کې په عزت کې ستړي مشي کې د پلار حق زیات که د مور پلار حق چا منلې نو قسم دې دا جګړې بنوي نه برونو سره وي نو دا د جون خبرې دي د مرګ نه پسې مرګ نه پس به خبر لازم کم از کم چې مقبره نږدې نو هفته کې خو دې سړی ځي د جمعې په ورځ خدای پاک هغه مړي ته دا سړی ښایي چې د چا په ژوند دې پیژني نو د زوی په راتلو مور پیږي نو حافظ ابن قیم یو کتاب لیکلی کتاب الروح او یو بوډه ښځه وه زوی به زیارت له ورته نو تازه ورځو د مرګ کې خو مور سړي ته ډېر رایادېږي او پلار نو یو څو ورځې لاړ بیا نه ته مثلا نو مور یې خوب کې ولیدله مور ورته وایي بچي زما زیارت ته ولې نه راغلې وی ته مور زما نه خبرېږې وی او وی قسم دی چې د کلي نه روزي او پلانکي صاحبن ته راورسېږې او راځې مقبرې ته نو زه دې وینم چې هغه د بچی مې را روان نو بس بیا توبه وکړه د هغه مړو ته چې کوم خپلې جمدي په ژوند دې پیژني پس د مرګ نه پیژني دا حدیث شریف دی ابن کثیر کې دی او کتاب التمهید کې دی نو پس د مرګ نه دا حق ته چې ته به قبر لا ورته دعا به ورته کې صدقه به ورپسې کې لاس به ورپسې اوچته ځکه مړی جمدو ته محتاج دی نو چې څومره کې دویم دا ده چې د مور پلار رشتہ دارانو سره به تعلق ساتي د مور رشتہ داران ماما ګاندي ماما خیل او د پلار رشتہ داران ترونه د سړي تربوران هغه سره به د مور پلار د خاطر احسان کوي او تعلق به ور سره ساتي دا د غیر واستنه حق ته او خپل خويندو سره ځکه دا خويندې تاسو هم د مور پلار کې شریکې دي خويندو سره رونو سره دا د مور پلار رستنه د مرګ نه پس حق ته دا غیر دوستانو سره یو سره راغی زموږ خپل پیغمبر ته وایي سیمور پلار میں مڑ دی داغی پا ما صاحب ستاوی آم وی صحقی دے دی اول صدقه و استغفار غیل غواړه صدقه ور پسې کوا او د خدای نه معافي غواړه غیل غواړه دویم دا چې د پلان د چا سره معاهده سوادی کړي سو وصیتي کړي ناغه پورا کا دریم دا چې د مور پلار رشتہ دارانو سره صله رحمی کاوه د پلار رونه د نیکه رونه د مور رونه او خویندې ماما خیل او تربوران دا د مور پلار حق ته چې هغې سره به احسان بلکې د پلار دوستانو سره یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله ابن عمر نو پلار را روانو داسې باندې سیان روانو
یو باندې سته وې پیجن هغه ته زر نږدې شو خپل ساروي یو ورکه د سفر دغه او پټکی ولا قیمتي ورکه جاوید صاحب دا خو باندې سي سړی دی غریب دی خو که یو روپۍ دې ورکړې هم به ډېر خوشحاله تا خو ورسره ډېر احسان وکړه هم د څاروي ورکړه هم د پټکي ورکړه نو دی ورته ته خبرې دا پېژنې د ده مې زما د پلار سره تعلق نو د پلار د خاطره مې د سره احسان نو د مور پلار د خاطره ما د هغې سره احسان او چې ډوډۍ خورم دعا هغې ته کوي یو لوی عالم دی د هغه نوم دی سفیان ثوري صاحب وی یو ځل زه په لار روانو زما نه یو مخکې سړی روان دی کاڼی د لارې نه اخوا کي نو څه ووایي ازغې مخې له راشي هغه د لارې نه اخوا کي څه ووایي نو زه ورنږدې شم ما چې دا سړی څه وایي وی دا سړی چې ازغې لرکي یا کاڼی لرکي دی وی خدای د دې عمل ثواب مې د مور پلار په عمل نامه کې ولیکي کله مور کله پلار وی زه ډېر تعجب واخیستم چې خدای دا امی سړی دی ما علم کړی دی او زما دې مسلې ته خیال نو د ده په عمل کې د مور پلار حصه ده باقاعده خو چې یادې کړي نو د ده ثواب هم زیات شي او د مور پلار د ده په ثواب کې څه کمې نه راځي نو چې کاڼی لرکي وي خدای د دې ثواب مې د پلار په عمل نامه کې ولیکلی چې ازغې لرکي دا مور پلار ته ثواب ځکه رسي چې د په نیک تربیت کې د مور پلار دخلي نو خدای پاک دا هغه تربیت چې چا د بچو تربیت کړي نه ګوره قسم دې درته بار بار وایم چې د بچو دینی تربیت د دنیا د ډوډۍ نه ډېر زیات ضروري دی ستا زوی ډېره ډوډۍ ګټي خو ستا ادب نه کوي ستا احترام نه کوي ستا د خپلوانانو پروا نه لري په تا پورې ټوکې کوي تا رټي نو د هغه دولت به څه کوي نه هغه دې لږه ډوډۍ خوري خو سړیتوب پکې پیدا نو د اولاد د تربیت د دینی تربیت اثر ګورې اول فایده مور پلار ته رسي او چې اولاد بې عملی نو اول تکلیف مور پلار ته رسي ځکه د مور نه ګوته پټه کي د مور نه بنګړي پټه کي د پلار نه تماچه پټه کي د پلار نه ګړی پټه کي هغه خرڅه کي ځان له پې پوډر والي یا سینما ته پې لاړ شي یا پې کرکټ لوبې وکړي نو اول سره د پردي سړي نه خو څوک لا نه شي کولی دا یو مشهوره قسم ده یو سړي باندې د پانسۍ حکم لګېدل نو د پانسۍ کېدو نه مخکې د پانسۍ والته حکومت وایي چې چا سره ملاقات غواړئ چې دلته راوغواړو نو دی وایي زما یو مور ده چې هغه ماله راشي نو خبرې مور یې راغله دی خو د اوسپنې په پنجرو کې د دی خوا مور ته وایي مور یې لاس را دننه کړه چې زه یې ښکل کړم لږ پته نه لګي لکه سال نه به زه په تخته پروت مور یې لاس ور دننه کړه ده پې یو چک ووه او هغې چغه کړه وی ظالمه دا وایي مور یې دا د هغې ورځې بدل در کوم چې ما د ګاونډۍ د کور نه ګی راوړی و په پټه او تاله مې درکړه تا ته مې دا د ګاونډیانو نه ما راوړه نو تا زما لاس ښکل کړی و نو دا د هغې بدل در کوم که په هغه غرض دی زه په څپېړه والی نو زه به دې نتیجې ته نه ورسېدم ځکه چې نن یې هګۍ پټه کړه سال له به چرګ پټ کړي سال له به دا چې دا واړه دا سوالونه کوي دا موټرو دا مې ډېر بدي شي او مور پلار مې ډېر بدي شي خنزیران چې ظالمانو دا واړه خو تباه کړل دا خوش په سوال کوي بیا به وروسته سوال نه شي کولی بیا به ډاکې کوي بیا به قاتلان شي اجرتي خلکو قتل دپاره به راځي دا اکثر قاتلان د اجرتي قاتلان په خپله خلک اوس بدل نه اړي یو اجرتي قاتل ته 2-3 لکه روپۍ ورکړه هغې په اسانه
دا یو کارتوس خلاص شي یا دوه کارتوس خلاص شي 15 روپو تاوان شي او لکونه وګټي ځکه دعوه خو پنګ نه کیږي. نو دا مور دا تا زمان لاس کول کړو نو کله دا کې پټول هغه دوی زبه به کندري شم به مډاکې کولې اخر پکېونی ولې شم نو سره باندې دا 500 دا حکم دا هغه په نتیجه کې چې دا اول نظام تربیت نوشه دا یاد ده د بچو په خلا خوشاله نشه چې تاسو له سره وړي د ګوانډي د کور په جنگ خوشاله نشه خیر دې قبول شوب دا کې دې پوهاوه نرمي کوي وی خیر دې که توبه زما بچي یاد اسه. یو عالم دی داغن دی محمد بن سیرین رحمه الله سبق تکیناست دا حدیث درست سبق چې ختم شي او شاګرد ته وسه بیګا ته مې خوب کې لیدلې وی څنګه دی لیدلې ویزه دی وینم چې ډېر ښکلی مخته ده او دا ګیره ده ښکلی او په یو یو ویښته کې مشکڼې او مرغلرې ځوړندې دي او دا مخ دې بریښي دقه شان مې خوب کې لیدلې هغه ورته ویل که داسې خوب به دې نه لیدل دروغ مه وایه نه قسم دی دروغ سله ما ته په دروغ کې څه بیا هم ورته وایي داسې به دې نه لیدلې وی صاحب رښتیا ما داسې خوب لیدل هغه ورته وی کې د لیدلې رښتیا ده وی بیګا د ما مور د بوډۍ او ما ولا پخپو زور کو نو دغه وخت یو حدیث را یاد شو چې زمون پیغمبر وایي چې د جنت د مور پلار د قدمونو دلاندې ده یعنی دا غي په تابعدارۍ کې په خدمت کې په عاجزۍ او په تواضع کې نو ما وی خدای دا د مور قدمونه مې څومره بختور دي چې جنت د دې دلاندې ده نو ما ډېر سات د مور په قدمونو پورې خپل مخ او ګیر راخکلي دي ډېر سات نو که تاسو خوب کې لیدلې دا خدای پاک ته زما دغه عمل نتیجه ده. دا وعظ یو کتاب کې مې ولیدل چې حضرت موسی علیه السلام یو ځل خدای ته خدای زما په جنت کې وسو ګاونډي خدای ورته وحی راولېږل د فلان کې خار ستا یو امتی دی قصاب اب ستا په جنت کې ګاونډي دی حیران شو چې خدای قصاب بعض پیشخ بد شي نه دی خټګي پکې ډېر زرګره کې قصابه کې دې کې دوکه او حرام ډېر دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سرار ساتھ ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریر کې سټه به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدې شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کې سټه دې کې دوکه او حرام ډېر او دروغ پکې ډېر نو دی وی خدای قصاب لا قصاب ولید اوس ناس دې ګوري چې خدای دې سکي چې خدای به دې جنت کې زما ګاونډي کوي دا څه ولا دې هغه نه دې پېکړه چې هغه دکان بند کته کوم ته دې ور سره ستړي مشو کړ ویزه یو مسافر کبه ګنګ لتا سره شپو کوم دغه نو کینو څنګه دې خو هغه به ډېر خنه خو چې څه تیاری کوړته بوت دیوس دا نه ته ګوري دې چې ور سره لاړس پزانګو کې یو بوډه خزه پراته او بیمار فالجواله او فالجونو کې داسې چې به د حرکت نه دا غمور دو صاف کړه پاکه کړه به په واچو جامې ورته بدلې
او د خورا سسکای سشي ولا پکا شوغه ورک امور وای خدا مال خویس دعا ناراضي خو زما د ازوی د موسی علی السلام مرګر کې په جنت کې درود شریف وای الله یو بدري دوستان دي دلته منزل مال راضي او د عمره اراده د داغي د خواهش چې مونږ ته جمع کې دوش خدای داغي د سفر مبارک کی اغي د خدای په خیر او په خوشاله عمره له بوتلی کی او داغي د عمره او عبادت ته خدای قبول کی مونږ ټول د خدای پاک بوتلی کی او د صحیح عبادت ته خدای توفیق راکړي او به د خدای په خوشاله راو چې په ځل کې چې ساجت او د شریعت سره برابرې خدای ته په خپل فضل او کرم پوره کړي نو گل در تازن وایم گل در تازن وایم دا گل نئی سوا نبی زکاچ دا ہر سدی پیدا لم خاستا نبی زکاچ دا ہر سدی پیدا لم خاستا نبی اوستا حسن و جمال ډیر بے مثال خوشنما دے ستا حسن و جمال ډیر بے مثال خوشنما دے ستا پشان خائس کلا دستور و دا سبا دے دمرا حسن چرتا د یوسف و دا عیسیٰ دے تمرا حسن چرتا د یوسف و د عیسیٰ دے نم دے رب لکلے دے نم دے رب لکلے دے پا عرش مولا نبی زکاچ دا ہر سدی پیدا لم خاستا نبی زکاچ دا ہر سدی پیدا لم خاستا نبی گل در تازن وایم گل در تازن وایم دا گل نئی سوا نبی زکاچ دا ہر سدی پیدا لم خاستا نبی زکاچ دا ہر سدی پیدا لم خاستا نبی او جمله کائنات په خایس باندې خيستا دي دوخ کلی یاران دي یو ذکرې پروزا دي دوخ کلی یاران